سلامونه هیله ده ښه به وئ. افغان جرمن انفو ته په خیر راغلی. بیا هم د ډېر ځنډ وروسته د لومړنۍ ورځې جرمني کې د دې لړۍ دویمه برخه ده. په دویمه ویډیو کې مې هغه لینکونه یا تړونونه یا کاریالونه ووایم اپلیکیشنونه راټول کړي دي چې په لومړیو ورځو کې زمونږ او ستاسو افغانانو سره مرسته کولی شي چې هم لږ څه معلومات د جرمني په هکله باندې پیدا کړي او هم وکولی شي د ژبې زده کړه ورو ورو پیل کړي. لکه څنګه چې پوهیږو سره له دې چې جرمني کې د اوسېدو او د نوي ژوند د پیل لپاره د نورو ژبو په پرتله په پښتو باندې لا دومره ډېر معلومات نشته ده، خو دغه لینکونه کیدای شي تر ډېرې کچه یا ووایم تر یوې کچې پورې تاسو ته په پښتو معلومات در ورسوي او په جرمني کې د شته امکاناتو، ژوند او ژبې په هکله لږ څه تاسو ته معلومات درکړي. ځینې رسمي کاریالونه او ویب سایټونه دي لکه هندبوک جرمني پښتو. هندبوک جرمني په تقریبا 9 ژبو باندې خپرونې لري، یوه یې هم پښتو ده. په دې کې د جرمني کلتور، د جرمني قانون، روغتیا، کار، کورموندنه، حرفوي زده کړې، لوړې زده کړې، د وړکتون موندنه او نور ډېر شیان لکه د مهمو ادارو بیروني لینکونه دي چې تاسو ورته اړتیا لرئ او هم کولی شئ داسې ویب سایټونه پیدا کړئ چې تاسو د خپل کور یا د اوسېدو د ځای ادرس ورکړئ او هماغه مهم دفتر یا اداره چې ده د هغې ادرس پکې پیدا کړئ. دا ویب سایټ هم فیسبوک پاڼه لري او هم یوټیوب لري. زه راځم پښتو برخې ته ویب سایټ به یې یو وار وګورو. دا د دوی ویب سایټ ده، هندبوک جرمني. په دې کې ژوند، زده کړه، قوانین، کار او نور هر څه پکې شته ده چې تاسو کولی شئ خپل معلومات یا ابتدایي معلومات پکې راټول او پیدا یې کړئ او پوه شئ. بله مهمه برخه دلته دا سینګای ده چې هغه ورځني اصطلاحاتو باندې تاسو ځان پوهولی شئ. دلته چې ویې ګورئ څه معنا ورکوي بافوک یا اوسلنډر بهورده بیغوف شپراخکورس یا شپراخکورس، دا څه معنا ورکوي. نو څومره چې دا اصطلاح باندې تاسو یا د اصطلاحګانو باندې پوهیږئ هموغومره تاسو ته اسانتیاوې نورې هم مخته کیږي. بله د دویچ ویلې پښتو ویب سایټ یا پښتو برخه د ویب سایټ ده چې په دې کې سره له دې چې ورځني معلومات، خبرونه، دا څیزونه هم پکې خپریږي. جرمني ژبې زده کړې کورسونه هم لري. دلته ما 2 لینکونه اچولي دي، یو یې د عمومي زده کړې او یو یې هغه د نویو راغلو افغانانو لپاره دي. لومړی راځو دې ته چې په دې کې ګورو. په دې ویب سایټ کې هم ورځني اخبار دي په هغه ژبه باندې چې هغه څوک ښې الماني خبرې نشي کولی یا جرمني ژبه یې سمه نه وي زده. langsame gesprochene Nachrichten دوی ورو ورو ورته دغه اخبار په جرمني ژبه باندې وایي چې هغه څوک په جرمني باندې نه پوهیږي هم کولی شي یو څه ترې واخلي. وایي زموږ کورسونه په بېلابېلو سویو ویشل شوي دي. د A1 سویه ده، د A2 ده، د B1 ده، د B2 ده، د C2 پورې او همداسې پورته. دلته کولی شئ تاسو خپل کورسونه هم پیدا کړئ او ویې لټوئ. کله چې تاسې دلته د الماني ژبې زده کړې ته راځئ، دلته د هغه چا لپاره نوي الماني کورسونه دي چې هغوی بیخي نوي راغلي وي او تر اوسه یې له الماني ژبه نوي زده کړي نه وي ویلي. دلته څو برخو باندې ویشل شوي دي. د دویچټرنه خپل ځان معرفي کوي، څه رقم معرفي کوي، له دې ځای نه دا پیلیږي. دا هغه ابتدایي لغتونه دي لکه my name is Philip نویمن، زما نوم فلیپ نویمن ده. د بیلګې په ډول دلته هغه ابتدایي لوستونه دي چې ټول دلته پراته دي او کولی شئ ترېنه کار واخلئ او د الماني ژبې زده کړه پیل کړئ. په دې دویچ ویلې کې ډېرې نورې برخې هم شته لکه سریالونه دي. کولی شئ دا سریالونه هم وګورئ چې لا هم د اورېدلو او د ویلو ستونزې تاسو ته نورې مخې ته رانشي او یا که لرئ یې پکې لا بهتره شئ. بله برخه د فیموس پښتو. دا یوه پروژه ده د مهاجرو یا د کډوالو دپاره، د خصوصا خویندو میندو ته دوی معلومات ورکوي چې څنګه کولی شي دغه خویندې او میندې
ټولنیز ادغام او یا هم د روزنې سیستم په هکله باندې کوم چې المان کې ده پې باندې پوه سي او ځان ته کار پیدا کړي څنګه کولی سي دوی په پښتو باندې تاسو ته معلومات درکوي. دوی هم ویب سایټ لري او ویب سایټ کې معلومات دومره ډېر په پښتو باندې نشته ده، خو که چیرته تاسې مخامخ پوښتنې لرئ، زموږ خویندې او میندې پوښتنې لري، کولی سي فیموس پښتو انسټاګرام او فیسبوک ته دواړو ته پیام وکوي، دوی ورته په وخت باندې معلومات ورکوي او ځواب هم ورته په پښتو باندې ورکوي. د انسټاګرام ده او دی هم د فیسبوک پاڼه ده. بل د افغانانو ګروپونه یا خپل فیسبوک پاڼې دي چې هغوی هم پرته له کوم امتیاز نه داسې ګروپونه او یا هم یو څه را جوړ کړي دي چې وکولی سي یو د بل د تجربې نه استفاده وکوي او تر نورو افغانانو پورې دغه امکاناتونه چې په جرمني کې دي او څه شته دي له دې یو بل خبر کړي. جرمني میشت افغانانو فیسبوک ګروپ یا فیسبوک پاڼه او واتساپ ګروپ هم په دې هوډ جرمني کې میشت افغانانو ته په پښتو ژبه معلومات ورکوي. ولې دا جوړ کړی؟ د دې لپاره وی چې په پښتو ژبه د معلوماتو له کمښت سره مونږ خپله مخ یو، د افغانان یا پښتانه مخ دي. له دې امله ډېری فرصتونه هم له لاسه ځي. په دې ګروپونو کې چې کله تاسو یو ځای کېږئ خپلې پوښتنې مطرح کولی شئ، څوک چې ستاسو د پوښتنو ځواب لري هغه به تاسو ته ځوابونه درکوي او که چیرته تاسو خپله د کومې پوښتنې ځواب لرئ نو هغه تاسو هم شریکولی شئ. دا د فیسبوک ګروپ لینک ده او دا هم پاڼه ده. افغان جرمن انفو افغان جرمن انفو ویب پاڼه، یوټیوب یا هم انسټاګرام، فیسبوک پاڼې، د لنډو ویډیوګانو لپاره ټیک ټاک، دا هم زه خپله مخته وړم، ژباړې پې باندې کوم، معلومات راټولوم او د افغانانو سره یا پښتنو سره شریکوم تر څو وکولی سي د کډوالۍ او کلتور ژوند او روغتیا جرمني کې ژوند، سیاست او قانون، اقتصاد او کار، د جرمني ژبې زده کړې لړۍ هم پیلوو. په دې ټولو برخو کې مونږ معلومات برابروو. په ډېر هم کوشش په دې باندې کړی ده چې ډېری پښتانه او افغانان د لیسنس لاسته راوړلو کې جرمني کې ستونزې لري. نو اول هم زموږ ټوله توجه یا پاملرنه همدې ته وه چې لومړی همدغه پوښتنې چې د جرمني د لیسنس دي دا په پښتو باندې سي او تقریبا ټولې پوښتنې هم پښتو سوي دي، په یوټیوب کې پرتې دي، کولی سي افغان جرمن انفو یوټیوب ته ورسئ او هلته دغه ټولې برخې د لوستونو وګورئ. پلی لیست ته به راځئ، په پلی لیست کې دلته د لایسنس برخه ده. کله چې تاسو د لایسنس برخه کلیک کوئ نو دلته مکمله د لیسنس د لوستونو برخه راځي چې تقریبا 100 ویډیو دي، کولی سي دا لوستونه هم دلته وګورئ. بیا پلی لیست ته راځئ، دلته د جرمني ژبې لړۍ هم پیلېږي، په جرمني کې د تابعیت لوستونه دا هم دي او نورې برخې. دوه نور اپلیکیشنونه یا کاریالونه چې هغه په جرمني، فارسي او انګلیسي ژبو باندې دي، نورې ژبې هم لري خو له بده مرغه پښتو پکې نشته ده، کولی سي دا هم انسټال کړئ او کار ترې واخلئ. راځو د دې اپلیکیشن ته چې په اپل کې انسټالیږي یا اپل پروډکټ کې، کولی سي دا هم انسټال کړئ. دلته ډېر معلومات ترې اخیستلی سئ لکه د جرمني ښارونو په هکله باندې، ژوند په جرمني کې، دا هم ویډیویي تشریح سوي دي او هم په لیکنې بڼه باندې پکې معلومات شته دي. بل اپلیکیشن دا د انکومن په نوم باندې، انکومن هم کولی سي تاسو په موبایلونو کې انسټال کړئ او دا هم ډېر معلومات لري، یعنی ابتدایي معلوماتونه ټول په دې کې شته ده چې کولی سي ترې کار واخلئ او د جرمني په هکله باندې لا ډېر پوه سئ. که چیرې پوښتنې لرئ او یا هم کومې خاصې برخه کې معلومات ته اړتیا لرئ او موږ یې برابرولی سو، کولی سئ راته یې ولیکئ تر څو په نورو ویډیو کې ورته پام وکړو. د ټول لینکونه یا د دې لیکنې کوم لینک چې ده زه دا په ډسکریپشن کې اچوم، کولی سئ تاسو ترې کار واخلئ او خپل ژوند دلته پر مخ بوځئ. ښه ژوند، ښې چارې، الله مو مل.